امت ته ویل وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تاسو به زه اوچتوم که تاسو کې ایمانی، چې ایمان دې برابرو، حکومت به د سره نه ظاهري زور او طاقت او افراد به د سره کمی، خو الله به تا په خلکو اوچتوي، خبره به دې غالبوي، ته به یوازې په یو ځای کې او لښکرې به دې په مقابل کې ستا مخې ته خبره نشي کولی، هسې به شور کوي، گزار به هم در باندې وکړي، تشدد به هم در باندې وکړي، خو په حجت کې در باندې غالبه کېدی نه شي، په دې زړه کې ورته پته چې دا سړی ښه په حق و، اگر چې موږ پې ظلم وکړو خو په حقه دا و، قسم په الله چې هغه ته په اړه کې پته چې په حقه دی و، خو چونکې موږ د ده دا خبره منو نه ضد کې راغلي یو، لکه فرعون چې ضد کې راغو د موسی علیه السلام، موسی علیه السلام ته کور هم پرېښود، کلی هم پرېښود، وطن هم پرېښود، نو په ظاهره کې خو که وګوري دا د موسی علیه السلام څه ښکاري او د مؤمنانو بني اسرائیلو شکست شان ښکاري، لکه کور او وطن یې پرېښود لاړه روان شو، خو دا فتح وه، دا غلبه وه، او آخر الله هغه فرعون تباه و برباد کړ، الله ذلیله کړو دوی مخې ته، دا قانون دی چې کله دې د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم سره صحیح مینه وه نو ته به په خپله خبره باندې کلک ولاړې، اگر که هر قسم حالات په حق باندې به ولاړې، د چا د افرادو نه، د چا د شور او د چغو نه او د چا د خبرو نه به بیا ته نه متاثره کېږي، بس ته به تأثر اخلي د خپل الله سبحانه وتعالی نه، او تأثر به اخلي د خپل خوږ نبی صلی الله علیه وسلم او د هغه د احادیث مبارکه نه. غرض مې دا دی صحابه کرام رضی الله عنهم به خپل مجالس ښایسته کول په تذکرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم، او صحابه کرامو کې یو بل کار و، هغه دا و چې وروستو دا تابعینو او نورو زموږ د امت سلف هم په دې عمل کړی، د صحابه واقعات به یې ویلې، ابوبکر صدیق داسې وکړو، عمر فاروق رضی الله عنه داسې کړي، عثمان رضی الله عنه دا چل وکړو، علي رضی الله عنه داسې قرباني ورکړه، د صحابه واقعات دا به نه هېرول، ځکه دا زموږ تاریخ دی، دا زموږ د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم اولني ملګري دي، څنګه امت مسلمه دا هیر کی، دا هغه خلق دی چې قرآن کې الله موږ ته فرمایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، د دې ډلې سره زموږ هدایت تړلی شوی دی، موږ هدایت باندې نشو روانېدلی، هدایت نشو موندلی څو پورې چې موږ د دغه صحابه کرام رضی الله عنهم طرز عمل مخې ته نه ایښی، نو څنګه موږ د دې نبي خبره پاتې شو چې د صحابه کرام رضی الله عنهم د تاریخ او د احوالو او د مناقبو نه د ځان خبر کړو، نو د ژوند دپاره او د ایمان او د هدایت دپاره تا خپله لاره متعین کړله، دا قرآن ویلی دي، زموږ خپل خیالات نه دي. الله رب العالمین فرمایي که د دنیا د نورو خلکو داسې ایمان راوړو لکه تاسو چې راوړی صحابو، ستاسو دا معاشره مخې ته کیدي، دې باندې نظر واچوي، دا ستاسو واقعات او قربانین یادې وساتي، دا د الله د احکامو دا اطاعت او د نبی صلی الله علیه وسلم اتباع دا مخې ته کیدي، نو فقد اهتدوا، اله به دا خلک په هدایت روانېږي. ما او تا په هر رکعت کې وایو اهدنا الصراط المستقیم، یا الله موږ ته هدایت وکړه د نیغې لارې، نو دا نیغه لاره د صحابه کرامو رضی الله عنهم لاره ده، دې آیت کې الله فرمایي فقد اهتدوا، اله به دا خلک هدایت والی چې د صحابه کرامو رضی الله عنهم په شان ایمان به راوړي، صحابه کرام رضی الله عنهم په شان ته طرز عمل دا اختیار کړه، نه په هغوی کې فرقې وي، نه په هغوی کې ډلې وي، نه پکې دا مسلکونه او دا اوس چې کوم موږ جوړ کړي دي او دا امت هم پې تقسیم کړی دی، او هغه زما امام او دا ستا امام او دا بل د بل امام او دا بل د بل امام، او په دینم باندې د اسلام ټوټې ټوټې کړی دی، دا صراط مستقیم نه دی، دا نیغه لاره نه ده، نیغه لاره یوه ده، نه څلور دي او نه د روافظو 12 دي، نیغه لاره یوه ده، هغه د قرآن او حدیث لاره ده، هغه د قرآن او سنت منهج دی، بس صفا منهج دی، پاک منهج دی، صحابه کرام رضی الله عنهم په همدغې باندې تلي، او زمونږ او ستاسو خوږ نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم خصوصیات ذکر کړي په احادیثو کې خپل په صحیح بخاري کې او نورو احادیثو کتابونو کې شته، قرآن کې دا کوم آیت چې ما ولوستو دې کې ورته اشاره شوې، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فضلت علی الانبیاء بست، یو حدیث کې راځي چې ما ته الله فضیلت را کړی، ما له فضیلت را کړی شوی په نورو پیغمبرانو په شپږو خبرو، په دې حدیث کې شپږ ذکر دي، نورو احادیثو کې نورې ذکر دي چې راغونډې کې نو هغه ډېر زیات جوړېږي خصوصیات د نبی صلی الله علیه وسلم چې الله نورو پیغمبرانو ته نه ورکړي او زموږ ستاسو خوږ نبی صلی الله علیه وسلم ته یې ورکړي، او په دې حدیث کې یو فضیلت یې دا ذکر کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم چې زمانه مخکې څومره پیغمبرانو هر رسول خپل خاص یو قوم ته لیږلی شوی دی، وبعثت الى الناس عامه،
او زه ټولو خلکو ته عمومي پیغمبر یم. زما پیغمبري عربو پورې نه ده، مکې پورې مخصوص نه ده، مدینې پورې صرف مخصوص نه ده چې بس عربو ته پیغمبر یم یا مکې او مدینې والا ته نورو ته نه، ټولو خلکو ته الله زه رالیږلی. او پیشنګویي څنګه وکړه د الله نبي او هغه پوره شوله چې نن ما او تا په رشید ګړی کې نه د نبي علیه السلام د خاندان یو، نه د هغه ژبه موږ ته یاده ده او نه زموږ قوم ژبه ده، نه د پلار او نیکه ژبه ده، او الحمدلله د هغه په امت کې الله داخل کړي. ډېر الحمدلله به دې ووایي الحمدلله. دا د الله نبي ویلي زما دا دین به د دنیا ګوټ ګوټ ته رسیږي. هیڅ کور د خیمې د سرمنې نه چې جوړ دی او که د خټې او ګټې نه جوړ دی دا به پاتې نشي مګر زما دا کلمه او دا دین به ورسیږي. په دې کې اشاره دې ته کوله که څوک په صحراونو کې اوسیږي، بیابانونو کې اوسیږي او که په ښارونو کې اوسیږي، دا دین به صحراونو ته رسیږي او دا دین به ښاریو او ملکونو ته رسیږي. او نن تاسو وګورئ الحمدلله د دنیا په ګوټ ګوټ کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان شته. ټیک ته کمې بیشې به وي، کمزورینې به وي، ګناهونه به وي، خو خوږ نبي صلی الله علیه وسلم سره مینه ده، محبت یې دی. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا محبت د خپل ایمان حصه ګڼي. نو دې وجې نه دې ایت کې الله فرمایي قل ای زما نبي ووایه دې خلکو ته یا ایها الناس، ای خلکو ټولو واورئ، نه صرف عربو، نه صرف دا چې د دې مکې او د مدینې خلکو نه، ټولو خلکو ته اعلان دی یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، یقینا زه د الله ر طرف نه رالیږلی شوی یم تاسو ټولو ته. کم الله رالیږلی یم؟ الذي له ملک السماوات والارض لا اله الا هو، هغه الله چې هغه د اسمانونو او د ځمکې بادشاه دی، بادشاهي د هغه سره ده، کنټرول یې د هغه سره دی. دا د هیڅ بادشاه په کنټرول کې نه دی، نه د اسمانونو او نه د ځمکه. که چېرته اسمانونه او ځمکه او د ستورو او د نور او سپوږمۍ او د ورځ او د شپې دا اختیارات د الله نه غیر د بل چا سره وي، نو یو بادشاه به اډر جاری کړی وی چې هلکه نن زما مصروفیات زیات دي، دا ورځ یو ګنټه دوه اوږده کوي. کولی شي دا؟ نه، د دنیا یو بادشاه هم دا نشي کولی، بلکې هغه په دې خپل ساه اخستو کې هم د الله محتاج دی. الله چې د کوم آخري ساه لیکلې دا بادشاه دی، د ټولې دنیا بادشاهي دی، که خو مري به په ده مرګ را روان دی. یو الله دی چې هغه الحی دی، همیشه ژوند دی، هغه داسې بادشاه دی، کنټرول هغه سره دی، دا نظام هغه چلی. اوسه پورې د دنیا ساینسونو ټکنالوژۍ ډېره ترقي وکړله، خو تر اوسه پورې دوی د مرګ علاج، د مرګ دوایي ایجاد نه کړله. دغه ځای کې دوی ټول فیل دي. اوسه پورې داسې ټکنالوژي ایجاد نه شوله چې هغه د اسمان نظام کنټرول کړي. ټیک ده چې دوی کله کله راکټ هم ولېږلو، مریخ ته لاړلی او فلاني ځای ته لاړلی او فلانۍ سیارې ته د امریکې میشن لاړه د ناسا او د روس چې کومه اداره ده هغې یو راکټ ولېږلو، خلایي شټل کې کېناسته، فلاني ځای ته لاړه، او یورپ په فلاني ملک چې دی خلایي شټل تیار کړی هلته هسې وایي لاړه او راغه لاړه او راغه، خو چېرته یو سپوږمۍ یا ستوري کې چېرته پړي واچوه چې شپه اوږده کړي یا یې لنډه کړي یا انور کنټرول کړي یا دا نظام کنټرول کړي؟ نه، دا نشي کولی. دا د الله رب العالمین په اختیار او د هغه په خوښه او د هغه په قدرت روان دی. د خپل الله رب العالمین هغه قدرت او عظمت په دې زړه کې کېنول دا موږ او تاسو له پکار دي، نه دا چې مخلوقات او عظمتونه موږ زړه کې کېنو. هغه الله دا پیغمبر را لیږلی چې هغه د ځمکې او د اسمانونو بادشاه دی او د هغه نه غیر بل حقدار د بندګۍ نشته دی. په دې ایت کې الله فرمایي هم د دغه مسلې دپاره د انبیا را لیږلي چې د خلکو ته دا وښیي چې کوم ذات د کائناتو بادشاه دی او دا کائنات د چا په اډر روان دي، عبادت او بندګي به یوازې د هغه کېږي، د بل چا مه کوئ خلکو. نو غرض مې دا و زما محترم ورونو چې زموږ ستاسو خوږ نبي صلی الله علیه وسلم د هغه د هغوی د نبوت نه مخکې چې کوم اخلاق او کردار او تېره جمعه ما هغې کې بعضې اړخونه ذکر کړه. الحمدلله غار حرا کې چې په اوله وحي راغه هغه تذکره تاسو واورېده. الحمدلله د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د دعوت آغاز دا مراحل موږ نن په اختصار سره ذکر کوو د الله په توفیق. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت چې د مکې نه شروع شوی دی تر اخري ورځ پورې روان دی په مدینه کې. دعوت خو 23 سال دی،
البته د جهادونو دور بیا د هجرت نه پس شروع شوی دی، خو دعوت خو مسلسل روان، دعوت یو وخت کې نه بندېږي، دعوت بار وخت رواني. ځکه دعوت دا روح دی د مسلمانانو او دا د اسلام د غلبې او د خورېدو یو لوی سبب دی. دعوت به هر وخت جاري، بلکې چې د جهاد معرکه روانه وه دې وخت کې هم دعوت جاري. لکه علي رضی الله عنه چې نبی علیه السلام لیږلو د خیبر فتح دپاره او جنډه یې ورکړه، نو ورته ویل علی رسلک علي په قلاره، جذبات دې لږ کنټرول کا. که تا ته یو موقع میلاو شي او د یهودو د یو سردار سره اول لږ څه مذاکرات وکړي او دا خلک اسلام راوړي نو ډېره بخوي. ګوره توره ورسره لاس کړي د علي سره رضی الله عنه او وینې جوش وي او پوره یو ایمانی جوش سره روان دی، خو دې وخت کې مو ته نبي علیه السلام فرمایي خیر دی اول دعوت ورکړه، که اسلام راوړي زموږ رونه بشي، زموږ سره بیا د جنګ څه کار دی، زموږ مسلمانان رونه بشي او بس ښه مزیدار د امن وخت به تېرو. خو دا خو چې دا توره مو ورپسې راواخیسته خو مجبور یې کړو دا ظالمان وخت په وخت د اسلام خلاف او د نبي علیه السلام د شهید کولو سازشونه او ورانکاریانې به یې کولې، مصیبتونه به یې جوړول، مشرکانو سره به یې سازشونه کول د اسلام او مسلمانانو خلاف. بدامني راخیستې وه په مدینه کې، امن یې نه پرېښودو په ارام باندې، ځکه نبي علیه السلام ورپسې لاړل. او بیا ورته علي که ستا په دعوت یو کس اسلام ته راشي، یو کس، لأن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، که الله سبحانه وتعالی ستا په وجه یو کس ته هدایت وکړي او په توحید پوه شي او اسلام ته راشي، دا به ستا دپاره ای علي د سرو اوښانو نه غوره خبرې. په عربو کې دا سرو اوښان دا قیمتي اوښانو، لکه دی وخت یو سړی ویل که ما ویټ او ویګو ګاډی واخیسته 0 میټر، پراډو مې واخیسته قیمتي ګاډي دي، خلک ورته خوشحالېږي لکه فلاني سره دونه پیسې دي، خلک یې تذکرې کوي. هغه وخت کې به دا سره اوښان په مثال کې ذکر کېده، چېرته مالداره سردار به و تکړه سړی به نو د هغه په کور کې به سره اوښان ولاړو، د هغه زمانې غوره مال. نبي علیه السلام فرمایي د دنیا د دې قیمتي مالونو نه دا ګټه ډېره ده چې ته یو چاته یو 15 منټه دعوت ورکړې او هغه څه وپېژني، توحید، او هغه خپل الله وپېژني، شرک نه توبه وباسي او توحید عقیده قبوله کړي، دا د ټول نه لویه ګټه ده زما محترم. موږ د دنیا په ګټو، د کاروبارونو دکاندارو په ګټو پسې شپه ورځ لیوني یو، خو موږ دا سوچ ونه کړو چې یا الله د دې ښځې او بچو دپاره خو سار نه ماښام پورې فکرمند وم، پیسې خو مې ډېرې وګټلې، خو چېرته په دې ټوله ورځ کې یا په دې دکان کې یا دې کاروبار کې چا سره ما د دین یو 15 منټه خبره وکړم. خیر دی یو 15 منټه خبره کله کله موقع میلاویږي، ته به دکانداري هم کې ګاهک له سودا م ورکوه او یو 2 منټه ورسره خیر دی توحید خبره وکړه، دعوت خبره ورسره وکړه، د دین خبره ورسره وکړه، د مونځ تذکره ورسره وکړه، که غاړه کې تاري د دې خبره ورسره وکړه چې وروره دا ما اورېدلي چې قرآن او حدیث کې دا شی منع دی او یو صحابي دا کار نه دی کړی چې غاړه کې تار اچولی، تعویذونه یې ځوړند کړي، نه نبي علیه السلام دا کار کړی، نه مټو پورې بندونه تړلي دي. نو که داسې څوک وایي نه ته به دکانداري هم کوې او دعوت هم ورکړه، د دنیا ګټه دې مو شوله، ګاهک به سودا واخلي او یا کم او یا زیاته ګټه، خو اصل ګټه دې دا ده که چېرته دې په دې مسله پوه شي دا ستا اصل ګټه ده چې توحید وپېژني، دا د دعوت جذبه په ځان کې پیدا کړي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې زندگی په 3 مراحلو تقسیم ده. اوله مرحله هغه د 3 کالو ده. په 3 کالو کې اول رسول الله صلی الله علیه وسلم سری دعوت کړي، پټ دعوت، او دا دعوت اول د خپل کور نه شروع کړلو. او دې کې ما ته هم یو تربیت ده او طریقه را تراخی چې ګوره کله دې یو عقیده ښایسته اختیار کړه، اول پې د خپل کور افراد ښځه او بچي دا پې پویه کړه، اول دوی ته دعوت وکړه، دوی پویه کړه اول په دې مسله باندې، بیا ورپسې نږدې ملګري او نږدې افراد د خاندان دا پویه کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 کالو پورې دا خبره خفیه کوله، یو کس باندې محنت روانو، یو کس باندې. هغې نه بعد بیا یو بله مرحله راغه، هغه مرحله د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه دویمه مرحله وه، دا مرحله روانه وه تر د 10 کال د نبوت پورې، چې په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه 4 کال د نبوت شروع شو، دعوت یې ښکاره کړل. الله ورته ویلې فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اوس یې دا دعوت ښکاره وکړه، نبي ښکاره دعوت شروع کړ، مشکلات بیا هغه ځای نه ډېر زیات شروع شو. درېیمه مرحله هغه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت 10 کال پوره شو، نو الله رب العالمین داسې یو موقع پیدا کړله
الله رب العالمین لارې کولاوي، مشکلات به ول برداشت کوي، به لارې کولاوي. چې د مکې ته به بار نه خلک راتله د حج دپاره، نو نبي صلی الله علیه وسلم د حج د موسمونو نه فایده واخیسته چې که دا د مکې خلک خو دغه شانته دي مقابلې شروع کړي دي، خو که بار کم کسان سم شي نو پټ پټ یې ملاقاتونه شروع کړه او یو خیمې ته به ودرېده. هغه ټیم به د مکې بازارونه لګېدل د حج په موسم کې، د یو دکاندار د خیمو دکانونه به هغې ته به ودرېده او دعوت به پیش کوو، اتر به پې ګزارونه هم کول او واقعیت وروستو راځي انشاءالله. او په هغې کې نبي صلی الله علیه وسلم 3 کاله مسلسل پټ ملاقاتونه د شپې د مدینې د انصارو سره وکړل. یو کال، بیا 2م کال، بیا 3م کال، هغه واقعیت خپل وخت کې راځي انشاءالله تعالی. صرف یو خاکه مې ستاسو ذهن کې کېنوله د مکي دور دا اصل کې اوس الله رب او دې وخت کې د هجرت ایتونه هم را روان دي، نازلیږي. اے نبی بس مشکلات دي، تکلیفونه دي، یوازې پتا نه دي، د پیغمبرانو واقعات ورته الله ذکر کوي د مکی صورتونو کې شته. وګوره موسی علیه السلام هجرت وکړلو، الله څنګه دشمن تباه کړو، موسی علیه السلام دا وکړو، یوسف علیه السلام څنګه مصر ته ورسېد، بیا الله څنګه فراخي راوسته مشکل نه بعد. دې کې نبي علیه السلام ته اشاره وه چې داسې به تام اول مشکلات دي په تاسو، وروستو به بیا راحت راځي. لکه موسی علیه السلام باندې وروستو بیا راحت راغلی، یوسف علیه السلام باندې وروستو بیا د مصر بادشاهي الله ورکړې ده. اول په کوی کې ورونو ورسره زیاتی وکړو، تا سره به هم د مکې دا خپلوان او ورونه زیاتی کوي. 3 ورځې په کوی کې پروت ورونو وغورځوه، ته به 3 ورځې په غار ثور کې تیرې، او هغې نه بعد بیا یوسف علیه السلام مصر ته ورسېدو، ته به مدینې ته رسېږي. هغه ته په مصر کې وزیر اعظمي او حکومت الله ورکړو، تا ته به الله د مدینې یو خلافت درکړي او ټوله دنیا باندې به عام شي. دې کې اشاراتو دي واقعاتو کې نبي صلی الله علیه وسلم تسلی نه وي، ځکه مفسرین دغه آیتونو کې لیکي دي کې تسلیانې دي نبي علیه السلام ته. او د هجرت په باره کې ذهن سازي شروع شو، هجرت باره کې ایتونه نازلېدل چې دې دپاره دا صحابه ذهني طور تیار شي که سبا حکم راشي چې هجرت، نو چې دوی بیا ځي مدینې ته، الله رب العالمین هلته لګیا دی حالات برابرې، ملګري پیدا کېږي، لګیا دی هلته الله رب العالمین بیا ملګري پیدا کړي، نارینه او زنانه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د خپل هجرت نه مخکې په مدینه کې د مزید دعوت دپاره چې نور هم هلته کار وکړي، یو نوجوان صحابي لیږلی دی مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه، کوم چې په احد کې بیا شهید شوی. هغه ته ورته لاړ شه، اول ته خپل درسونه کوه او د مدینې په خلکو باندې محنت وکړه او د هغې د خلکو سره ملاقاتونه وکړه په مختلفو مجالسو کې چې زه درځم او ملګري درځي، موږ هجرت کوو چې د هغې نه مخکې کافي تعداد کې ملګري هغه تیار وي. هغې هم ډېره زیاته فایده وکړله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اولنی 3 کاله که دې ته موږ او تاسو وګورو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اول دا 3 کاله دعوت کړی دی، سری دعوت یې کړی دی، خفیه دعوت یې کړی دی او انفرادي دعوت یې کړی یو کس. دې کې زموږ ستاسو دپاره دا فایده ده، ډېر ملګري داسې چې هغه وایي یاره موږ ته په علاقه کې مشکل دی، خلک په توحید نه پوهېږي، ته په یو ځای کې یوازې او څوک اړو په توحید پوهېږي نه، نو هلته به ځان ته دا ماحول نه جوړوي چې ته یو دم په مجلس کې ودرېږي او چغې کې او بس 50 او 50 کسان د ځان خلاف کې، نه هلته یو ملګري باندې محنت وکړه، یو کس سره کښېنه، د هغه ذهن سازي کوه. دا یو کس ستا د ملا مضبوطولو لپاره بیا ډېر دی، یو ملګری دا په دعوت پوهه دا پوه شو، بیا به دا ملګری هم کار کوي او ته به هم کار کوي، 2 کسان به اوس دعوت کوي، هغه ملګری به هم ملګري پیدا کوي، ته به بل ملګري باندې محنت شروع کوي، بیا بل مرګ یو کس باندې. نو اوله کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت په دې طریقه شروع شو، دې دپاره چې یو دم دا معاشره خو ټوله خلاف ده، د شرک معاشره ده، د جهالت معاشره ده. که دا ټول خلک په یو دم راپاسېږي بیا به صحیح سره دی چې پیغمبر دی، مجاهده یې ډېره ده، توکل په الله شته، خو دې ته وایي تدابیر اختیارول. دا به نه کوي چې دا بعضې ملګري قمقلي په دعوت په دغه پوهېږي نه په دین پوهېږي، تش جذبات یې زده کړي، نه مړه وایي بس خبره کوه د نبي علیه السلام په طریقې وکړه. ته د پیغمبر نه ډېر جرأتمند دي، طریقه او تدبیر اختیار کړه پیغمبري، د هغې مطابق کار وکړه، یو کس باندې محنت وکړه، کوم ځای کې چې کسان نشته ملګري یو کس ته خبره کوه، یو ملګری پیدا کړه چې یو کس پوه شو بیا بل په ترتیب باندې. دی وجه نه دا د نبی علیه السلام طریقه وه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې دوران کې په چا محنت وکړو؟ وی هغه کسان به کتل چې په چا کې به په دې خلکو کې ډېر خیر لیدلو، ځکه جاهلیت زمانه کې بعضې خلک داسې وو چې اخلاقي کردار یې ښه معزز خلک لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه،
داسې بعضې صحابه داسې دي چې په مکه کې د جاهلیت په دور کې هغوی کې ډېر خیرونه موجود وو، فایدې پکې وي، خبرې ته یې غوږ کېښود، د خلکو کې مزاجونه یې مختلف، بعضې سړی بد اخلاق وي، بعضې سړی اخلاقو نه نرم وي، چې تا ته پته ولګي دا ملګری اخلاقو نه نرم دی، خبرې ته غوږ دی، سمجدار دی، داسې ملګري ته اول دعوت ورکړه، دا اول پوهه که په مسله باندې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اول آغاز د خپل کور نه وکړل. د ټول نه اول دعوت خو تاسو حدیث کې واورېدئ چې خدیجه رضی الله عنها په دې پوهه شوه. ورقه بن نوفل چې کله نبي علیه السلام ته دا خبره وکړله، ورقة بن نوفل چې ته د الله اخري پیغمبر، نو خدیجه رضی الله عنها ته پته ولګېده چې دا زما خاوند محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د الله نبی دی، او بلکې ډېر سخت انتهایی د همت مظاهره کړې سره دی چې زنانه وه. پر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره مشکلات راغلي دی به تسلي ورکوله، او دا په الله رب العالمین به طور نعمت دا خبره ذکر کړې ده چې زما نبی وګوره کنه ووجدك عائلا فاغنا، ته غریب وې، نه مالی حالت ته کمزور و، ما درله مالداري درکړله. نبی علیه السلام په څه مالداره شو؟ په نکاح د خدیجه رضی الله عنها. خدیجه رضی الله عنها مالداره زنانه وه، غټو غټو سردارانو پې جرګې کړې وي، نکاح یې نه کوله، ډېر اوچت شرف او لوی نسب والا وه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین دا ورکړه، او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مالی وسعت سبب هم شو. خدیجه رضی الله تعالی عنها په باره کې راځي، امام ابن الاثیر رحمه الله فرمایي وی خدیجة اول خلق الله اسلم باجماع المسلمین لم يتقدمها رجل ولا امرأة. خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها په امت مسلمه کې په دې مخلوق کې اول هغه زنانه ده چې د ټول علماو او د ټول امت په اجماع باندې اول اسلام دی قبول کړي، نه تی کم سړی مخکې شوی په اسلام قبلولو کې، نه تی کومه زنانه مخکې شوې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم اول خپله بیبي په دې مسله باندې پوهه کړي، او دا طریقه هم ده، دا نه چې ته بار دعوتونه کوې او بار خلکو سره بحثونه کوې، دا بعضې خلکو کې دا د بحث او د مناظرې دا مزاج ډېر زیات او ټاپې به لګوي، او کافر او مرتد او مشرک. په آرام کښېنه، دا خوله دې لګ ونیسه، خولې دې لږ پرتواغ جوړ کړه. په کور کې د ګمراهي روانه ده، د الله بنده په کور کې د شریعت خلاف روان دی. کور خلق دی اول پوهه کا، په توحید یې پوهه کا، د شرک په مطلب یې پوهه کا، د بدعاتو نه یې منع کا، د رسمونو نه یې منع کا. د الله بنده ما او ته الله په دې نیو مکلف کړي چې موږ به خلک کافر کوو، ما او ته په دې مکلف کړي خلک به اسلام ته راولو. وباسې اعتماد چې تا سره سکول دی د اسلام نه جوړ کړی، رجسټر د سره دی، خلک دې وباسې او خارج کړي چې نوم مې دله خارج کړي. د ځان غم دې کوه. د الله بنده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت دا طریقه نه وه. خلک یې راوستل اسلام ته، خلک یې دین ته راوستل. خپلې بیبي ته اول دعوت ورکړو، ځکه چې د دې په باره کې به تا نه تپوس کېږي قیامت په ورځ د خپلې ښځې په باره کې. څومره خلک دي بار باسونه کوي او خلکو سره لانجې او جګړې کوي، دننه په کور کې ښځه تعویذونو پسې ګرځي، باباګانو پیرانو کوډګرو پسې ګرځي. هلکه د الله بنده کور کې دننه ستا د شرک ماحول روان دی. دا زنانه دې په توحید پوهه کا، د دنیا په امور کې دې چمپیانه کړې ده، او چې بس څه څیزونه دي کور ته سهولیات راوړي او دین دې رانه وړو، نو دا به خوند وکړي چې د مرګ سره ستا اهل اور ته لاړ شي، او بیا قیامت په ورځ تا هم الله د دې د وجې نه د مرۍ نه راونیسي چې تا دومره دی په توحید نه پوهه کول. د الله رب العالمین معرفت، د الله رب العالمین کبریا دا تا کور کې نه بیانوله. توحید مسله اهمه ده، توحید مسله اهمه ده، یاد ساتئ. د عقیدې مسله اهمه ده. نو اول خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها دا اسلام ترا. دغه رنګه حافظ ابن حجر رحمت الله علیه الاصابه کې فرمای خدیجة بنت خویلد زوج النبي صلی الله علیه وسلم واول من صدقت ببعثته مطلقا. خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها، خویلد د دې پلارو، خدیجه رضی الله عنها اوله هغه زنانه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بعثت باندې تصدیق وکړلو او ایمان یې راوړلو مطلقا. د دې نه مخکې چا ایمان نه دی راوړی، په زنانو کې دا اوله مؤمنه ده. او دغه رنګه خبره امام ابن اسحاق رحمت الله علیه هم کړې ده، او دا
سیرت ابن هشام کې ذکر ده دا خبره چې وآمنت به خدیجة بنت خویلد پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها ایمان راوړ وصدقت بما جاءه من الله ووازرته على امره وكانت اول من آمن بالله وبرسوله وصدق بما جاء منه فخفف الله بذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم. اول مؤمنه ویداده او د نبی علیہ السلام د ټول دعوت تصدیق وکړو او د دې د وجنه په نبی علیہ السلام اسانی راغله. اسانی داوا چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم با څومره مشکلات راتله دی به تسلی ورکوله. هغه فرمای فکان رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يسمع شيئا مما يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك. کله به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو نه بار وې ردی بدی واورېدلې کنزلی به ورته خلکو وکړلې. اولی ابو لهب تره چې سکت ری او بدبخت ظالم هغه اول مقابله شروع کړه او کنزلی شروع کړلې او په کور کې دننه چې اختلاف شروع شو ډېره پریشان او دا هغه تره چې نبی علیہ السلام پیدا شو او دته چا ویل چې وراره دي شوی دی د څه چل کړو دا هغه د جشن میلادي عاشقه میلادي عاشقان خو ګورئ کنه بازارونو کې ګډیږي دا هغه ګډا والا عاشق خوشحالی نه په ګډا شو چې بس وراره مې شوی دی راشه وینځه آزاده کو صدقې ورکو. په میلادونو مناولو کار نه کیږي په جشنونو مناولو کار نه کیږي. دا ابو لهب د جشن عاشقو د میشن دشمنو د نبی علیہ السلام په پیدایش جشنونه مکوا میشن اختیار کا. میشن جشن اهم نه دی. جشن نبی علیہ السلام نه دی کړی نه صحابو کړی دی نه تابعینو کړی نه اتباع التابعین نه څلورو امامانو او نه چې دی زمونږ د امت سلفو. میشن راټینګ کا میشن د پیغمبر په جشن میشن او په ګډا کار نه کیږي. سکالی دومره د اسلام دشمنی شوې ده دومره بغاوت په دې ځمکه شوې ده الله د دین نه چې څه بدبختانو ظالمانو یو ډمه جینۍ راوستې. تاسو به ویډیو کتلی یا به هم نه کتلی او ویښته یې را خواره کړي فاحشه جینۍ ده او میک اپ یې ورله کړی دی دغه د ډمتوب دا ځایونه صحیح ده څه ورته وایي بیوټي پارلر هغې له بوتلې ده او دا په ځان باندې دا دغه را خوره کړي ده دا ببر سر یې نیولی دی او په یو ځای کېنولی ده او کیمرې ورته نیولي دا حوره ده وایي نعوذ بالله من ذلک. د دې نه د پاسه به د اسلام نور توهین هم کېږي د دې د پاسه به نور هم د اسلام توهین کېږي. ځکه عید میلاد النبي دی دا څه روان دي لګیا دا کوم حالات روان دي او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عشق دعوې کوه په خوله باندې او دغسې د ډمتوب پروګرامونه کوه بې حیانې کوه او د اسلام جنازه وباسه او بار دنیا به څه وایي چې لکه دا اسلام دی دا مسلمانان دي. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. علامہ اقبال ویلیو وضع میں تم ہو نصارا ستا دا وضع قطع ټوله د نصاراو د عیسایانو په شانته ده. د شکل او د اندازو ته دې وګوره د ژوند ته دې وګوره. تو تمدن میں حنود د ژوند په تیرولو کې په تمدن کې او د دین په خبرو کې د هندوانو په لاره روانې. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. دا خو هغه مسلمانان دي چې یهودیان ورته وګوري هم ترې وشرمېږي چې دا لا څنګه مسلمانان دي مړه دا څه کوئ. صحیح اسلام هسې د ابولهب په شان پیښې مه کوه دا مې نه ته ضمني خبره وه د ابولهب په شان پیښې مه کوه. صحیح اسلام راټینګ که صحیح دین راټینګ که په صحیح دین باندې ځان پویه که. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت زموږ د ایمان حصه ده په هغې باندې هېڅ کمپرومایز نه کیږي. خو په دې باندې به مونږ تاسو دا نه کوو چې خپله دوکانداري به چمکوو. دا بعضې خلک په دین باندې دوکاندارۍ نه کوي والعیاذ بالله. زمونږ د امت سلفو به دومره احتیاط کوو چې د زمانې عالم به د زمانې عالم به او په یو ځای کې به د چا نه سودا کوله د یو دوکاندار نه نو زمونږ خلک څه یاره دا مولوي صاحب دی که نه او لږه ګزاره ورسره وکړه مولوي صاحب دی هغوی به دا خبره ډېره بده ګڼله. وایي ته چې دا زما باره کې وایې چې دا عالم دی او دا مولوي صاحب دی او دله سودا لږه ارزانه ورکړه نو هغه زما خپل رعایت کوي او زما لحاظ کې خو ټیک ده خو دا زما علم پکې مه راوله منځ کې. زما په علم باندې 10 روپۍ 100 روپۍ ما ته ما ارزانه وه دا خو داسې شوله که زه چې د علم خرڅومه دا به هم بده ګڼله
دا به هم بده ګڼله چې چاته وایي چې زه عالم یم که نه مدرسه چلوم او جومات کې امام یم او لږه ګزاره را سره وکړه. نه، د غیرت تقاضا دا ده دین او ایمان او اسلام مه خرڅوه، علم مه خرڅوه. یاد ساته دا ډېر اوچت شی دی د علم. خلکو سپک کړلو، چا د الیکشن دپاره، چا د ووټونو دپاره، چا د پارټو دپاره د اسلام سپک کړو. په چا مې تنقید غرض نه دی، خو دا دین او دا علم ډېر اوچت شی دی. قسم په الله د دې قدر موږ ونه پېژنو، د دې هغه مقام موږ ونه پېژنده صحیح. یا زمونږ د امت هغه علماو چې بادشاهان به ملاقات ته راتله او چې رابغه سر به یې ښکته کړو په ادب به یې مخې ته ناستو. او یا نن زمونږ علماو هغه نخرې پیښې شروع کړل چې د خندا شو، د اسلام بیخکندي وکړله. داسې نه ده په کار. غرض مې دا دی دا نن چې لګېدې سره روان دي زمونږ په ملک کې اوس حالات دا روان دي. فرانس توهین کړی د نبي صلی الله علیه وسلم، موږ پې احتجاج کړی دی، خپل بیان هم کړی دی، خپیو پې وسه پورې بددعا ورته کوو. او هغه یو خبیث خو الله پاک پې اور ولګو. تاسو خو ولیده که نه چې الله ورسره څه وکړه او څومره چغې والې او څومره رمباړې والې چې الله زما مدد وکړي. الی راشئ او هغه اور څه کیمیکل چې په استعمال کړه او ګاډي راوسته هغه اور نه مړ کېده او هغه اخره پورې رمباړې ختلې. اسات یې په کومه طریقه وخته. الله رب العالمین تبا که سره دی ډېره سیکیورټي ورسره وه. دا ملکونه چا چې د نبي علیه السلام توهین کړی دا به د عبرت نشان ګرځي انشاءالله تعالی. او بله خبره دا ده چې دا یوازې د یو پارټۍ مطالبه نه ده چې یو تنظیم را پاسېږي او هغه آواز کوي چې زمونږ مطالبه ده چې د فرانس سفارتخانه دې بنده شي یا هغوی سره د سفارتي تعلقات منقطع شي. دا د ټولو مسلمانانو مطالبه ده. خو موږ او تاسو عوام یو د مطالبې تر حده پورې به خبره کوو. علما به خپله ذمهداري ادا کوي، حکمران ته به نصیحت کوي، خو د بغاوت صورتحال به نه جوړوي چې د هغې نه کفار فایده واخلي. بله ورځ شیخ رشید بیان کې ویل چې یاره دلته خو زموږ سره امبیسیډر د سره شته دی نه د فرانس. نو که دروغ وایي خو الله له به ورشي یو دا دی ډېر کړته کړته کوي دا شیخ رشید، یو هغه بل دی هغه فواد چودري ورته وایي که څه. دا دوه خو هغه نمونې کېنولي دي چې دا حکومت یې ټول د خندا کړلو. هغه بل چې دی هغه هم خوله په خوله پورې نه ده فواد چودري چې کوم دی هغه هم ګډې وډې وایي. او زه دا خبره کولاوه کوم بغیر د چا د پارټۍ سره د وابستګۍ، ځکه زما خپله ذاتي خپله خبره ته کوم، زما ګوره ذاتي لحاظ د یو سیاسي پارټۍ سره وابستګي نشته. یا د اوسه په کلاو غوږونه یې واورئ، د یو سیاسي پارټۍ سره زمونږ سیاسي وابستګي زما نشته خپل. الحمدلله دې وجه نه زه چې خبره کوم دا په دې به نه حمل کې چې دی د فلانۍ پارټۍ تایید وکړو دی د فلانۍ پارټۍ مخالفت وکړو. نه، چې څوک حق خبره کوي موږ به د حق خبرې تایید کوو. په دې کې زمونږ وزیر اعظم صاحب په هغه وخت کې ښکلی سټینډ واخسته چې کله توهین وشو په یورپي یونین کې او په سلامتي کونسل کې په تقریر وکړلو موږ یې تایید کړی الحمدلله. او ښه کلکه مطالبه یې وکړله چې د مسلمانانو د ایربونو مسلمانانو دلازاري مه کوئ، چې تاسو لګیا یې او د نبي علیه السلام توهین کوئ، بار بار ستاسو د ملکونو نه دا مسلې راځي. او دې باره کې د عالمي قانون سازي وشي چې دې باندې د پابندي ولګي، څنګه چې د یهودیانو د هولوکاسټ په باره کې بین الاقوامي قانون سازي شوې ده. موږ د دې خبرې تایید کړی، خو دا ټیم ورله الله وزیر اعظم صاحب له ډېر بېکاره ورکړی. دا سړی خپله کله ښې خبرې کوي، مخکې موده کې د پردې باره کې خبرې کولې، نو چې څوک ښه خبره کوي خو موږ یې تایید کړو. چېرې دا ریپ کیسونه ځکه زیات دي چې دا ښځې بې حیا لباسونه اچوي او دا خبره بعینه قرآن کې ده. که عمران خان ته د قرآن پته یي او که نه یي، خو دا خبرې الله د خولې نه صحیح راوښکله. قرآن کې هم الله فرمایي زه زنانو چې بهر وځئ نو ځان باندې پړونې راواچوئ، خپل زینت مخ ښکاره کوئ، نو ستاسو بېعزتي به نه کېږي، ستاسو عزت ته به څوک لاس نه اچوي. دا قرآن صورت احزاب کې دا خبره موجود ده. نو دې خبرې خو موږ تایید کوو. او دې ټي وي ګانو او دې چینلو ډول راوه هو وزیر اعظم صاحب د خلکو په ذاتیاتو کې ګوتې وایي او دا ته په لباس پورې ونښتې او دا د دې قوم مزاج د اسلام خلاف دی، د دې قوم مزاج دا د اسلام سره برابر نه دی. زموږ یو رشته دار او مشر سړی اوس وفات دی الله دې وبخښي، به ویلي و ډېر خلک په دې خلکو کې الله نه مني خو د خولې نشي ویلی چې اوس څوک را باندې دلته غوبل ونه کړي.
که دوی الله منلې د الله حکم به پوره کولی ونی مني دین په بد لګي چې زه خبره کوم د پردې وي دا مولوي صاحب نه وایي دا قرآن یې وایي د الله کتاب یې وایي نو چې چا حقه خبره کوله موږ یې تایید کوو دلته اوس حکومت معاهده وکړله د دغه یو تنظیم سره چې موږ به د فرانس سره سفارتي تعلقات ختمو په کار ده چې په دې معاهده باندې برقراره پاتې شي خو دا کم کسان چې ګاډې وړې خولې خوځوي دا دې کنټرول کړي دا دې بند کړي دې ته دې ووایي چې غلط بیانونه مه ورکوئ چې دا قوم نور په اشتعال کې راولئ نور د ملک حالات خرابوئ دا حالات کم طرف ته روان دي لګیا یو په بل باندې ډز کوي هغه وایي زم د نبي علیه السلام عاشق یم بل په بل ډز کوي هغه وایي زم د نبي علیه السلام عاشق یم دا کوم ځای کې دا کوم اسلام دی په خپلو کې غوبل په خپلو کې د یو بل سره انتشار ماحول جوړول دا د اسلام طریقه نه ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه نه وه په کار دا ده چې حکومت په دې کې د سنجیدګۍ نه کار واخلي او ټول علما مذهبي جماعتونه دا کینه یو په مشاورت سره یو اتفاقي هغه بیان جاری کړي او په هغه کم موقف باندې چې اتفاق راشي په هغې کلک ودرېږي بس چې آینده دپاره څوک دا جرأت ونه کړي چې هغوی د نبي صلی الله علیه وسلم په شان کې توهین وکړي خو دې نه د سیاست مسله جوړول نه دي په کار دا څه د یو پارټۍ خبره نه ده چې بس تا سیاست جوړ کړی دی دا زموږ د نبي صلی الله علیه وسلم د شان خبره ده او ټول مسلمانان په دې دردمند دي اب څنګه مسلمانی په هغې کې به کوم ځای کې ایمانی چې د خپل نبي صلی الله علیه وسلم دپاره د په زړه کې خیرت نه او درد یې په دې زړه کې نه نو غرض مې دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات سره محبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیث او سنت سره محبت دا زمونږ د ایمان حصه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مشکلات راغلي دي تکالیف براغ مشرکانو به تکذیب کو خدیجه رضی الله تعالی عنها با وی تسلی ورته ورکول په زنانو کې د اوله مؤمنه په سړو کې اول مؤمن هغه څوک دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ماشومانو کې اول مؤمن هغه څوک دی علی رضی الله تعالی عنه په غلامانو کې اول مؤمن هغه څوک دی زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه دا اولنی مؤمنان علی رضی الله تعالی عنه کله چې تاسو ته مخکې ما ویلي چې د نبی علیه السلام نیکه وفات کېده ټایم ختم شو دا به بله خطبه کې ذکر کړو انشاءالله قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا يا الله د مسلمانانو ټول بیمارانو له شفای کامله ورکي او یا الله څومره مسلمانان چې هغه وفات شوي دي هغه ټولو ته مغفرت نصیب کړي یا الله او یا الله څومره مسلمانان په مشکلاتو کې تکالیفو کې دي یا الله مشکلات یې آسان کړي څومره مسلمانان هغه په
پریشانو کې دي دشمنۍ دي یا الله په محبت باندې بدلې کې او یا الله د مسلمانانو په ټولو ملکونو کې امن او امان قائم کې او یا الله د مسلمانانو حکمرانانو کې غیرت پیدا کې چې د اسلام قانون په دې ځمکه باندې د الله د پاک قانون نافذ کی عملاً د الله په قانون فیصلې وي الله رب العالمین دا موږ ته راوښي د کفارو سازشونه دی الله رب العالمین ناکام کی څومره کافر دي د مسلمانانو په ملکونو کې انتشارونه جوړوي سازشونه کوي الله رب العالمین دی په دغه خپلو سازشي جالونو کې دا ټول کفار په خپل ونخلي او الله رب العالمین دی ټول امت مسلمه حفاظت وکړي صفونه برابر کړي چې مشران له مخکې صفونو کې ځای ورکړي